السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول خویندرونو ته سلامونه او مینه. خویندرونو، دغه ژوند ډېر اسان دی او ډېر سخت هم دی. اسان به هله وي چې کله انسان خپل ځان وپېژني، چې څنګه خپل ځان وپېژنده، خپل خدای پېژني، رب پېژني. چې رب یې وپېژنده پوهېږي چې آها زه راغلی نه یم، زه خدای پاک را لېږلی یم. نو چې بیا څوک لېږلی کېږي د هغه یو مقصد وي. که څوک په خپله یو ځای ته ځي خو بس یو چکر ته ځي او څه چې په خوښه یې هغه کوي او ځي. خو یو څوک چې لېږلی کېږي هغه ته یو دنده، یو کار په لاس کې ورکول کېږي چې دا کار وکړئ. نو که ته لاړې او سفر ده وکړه او څومره وخته چې تېر کړه او بېرته ځې، نو په کومه دنده چې ګمارل شوی د هغې دندې به درنه پوښتنه کېږي چې دا څه وکړل چې ما لېږلی وي. نو بیا د انسان سره غم وي چې زه رب لرم، رب را لېږلی یم، رب به د ما نه پوښتنه کوي. عزیزانو، بیا نو هر څه اسانېږي، بیا نو د خدای پاک اوامر دي، بیا نو هغه څه چې خدای پاک په موږ او تاسې باندې انبار کړي دي چې هغې کې خدمتونه دي، عبادتونه دي، دا ټول پوره کول دي. نو کله چې مو رب پېژندلی وي او په دې باندې پوه شوي یو چې موږ ته یې دنده راکړې ده او دا زموږ فرض دي، نو بیا د خدای پاک عبادت او د مور و پلار خدمت، د کورنۍ خدمت، د خپلو خپلوانو خدمت، د ټولنې خدمت، د خاورې خدمت خو ته رابلل. موږ او تاسې زیاتره خلکو دا زده کړي دي چې دا ژوند عبادت دی، خو فکر کوو چې دغه مونځ او داس تلاوت ذکر دا عبادت دی. نه عزیزانو، دا ژوند چې علما یې او که په قرآن او حدیث کې موږ او تاسو ته ګورو چې دا د عبادت دپاره دی، نو په دې کې د خدای پاک 5 وخته منځونه، روژه، زکات، حج، بیا ذکرونه او د دې سره د مور و پلار خدمت کول، د کورنۍ خدمت کول، کورنۍ ته حلاله نفقه ګټل، د خپلو خپلوانو خدمت، د ولس خدمت، د دې ټول کائنات خدمت او دې سره خو ته رابلل، بدو نه منې کول. دا ټول کارونه چې دي دا عبادت دي، خو په شرط د دې چې 5 وخته مونځ، روژه، زکات، حج پرې نه دی او په دې کې ذکرونه او تلاوتونه دا ورته پرې نه دی. نو دا ټول عبادت دی. او ژوند کله بیا سختېږي، سخت هلته شي چې دلته راشي او نن خو نامې خدای زموږ ټولنه هم داسې ده، نو کورنۍ هم داسې دي چې بچیه چالاکه اوسه او تکړه اوسه. نو دا په دې فکر کې شي راشه چې د چا د خولې نه کپ را کش کولی شي، که د چا د جیب نه را کش کولی شي، که د چا خپې والی شي، بس چالاکه اوسه چې څوک د خپو لاندې کا. نو ډېر په ټولنه کې زه په خپله چې ګورم، یعنی زه د دې سره ډېر زیات مخ کېږم، ولې چې زما کار دغه دی، کاروبار ما، دنده ما دغه ده چې خلک خو ته راوبالم، خو ته یې متوجه کړم، د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره یې متوجه کړم. نو ما ته معلومیږي چې دی په داسې حال کې وي چې په ما باندې هم حملې وي چې څنګه زما د جبه چې شی راوباشي. زه ورته یو خبره کوم دی چې دی په دې کې وي چې ګټه به څه وي. نو ګټه دا مازې د پیسو ګټه غواړي، نور د دې ګټې په کیسې کې نه دی چې ما ته په آخرت کې خدای پاک څه راکوي. نه وي ګټه په لاس په څه راځي. نو عزیزانو متوجه اوسئ، دا ژوند ډېر کم دی، ژوند سره لوبې مه کوئ. که لوبې مې ورسره وکړې، که خدای مو ناراضه که، خدای هغه وخت ناراضه کېږي چې 5 وخته منځونه، روژې، زکات، حج
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلاف ژوند تیر کاندی، نو بیا خدای پاک د موږ او تاسې نه خفه کېږي، او چې کله خفه شو موږ او تاسې د ژوند مقصد د لاسه ورکړه، د ژوند خوشحالیانې مو د لاسه ورکړې، د ژوند هغه کارونه چې دا ټوله ټولنه زموږ او ستاسې په سر ده، دا په سمې لار باندې راولو، دا مو د لاسه ورکړل. او خدای پاک خفه شو د مرګ نه وروسته هغه څه چې خدای پاک موږ او تاسو ته تیار کړي وو چې هغې ته به ورتلای، هغه مو د لاسه ورکړل. اول خو یې نړۍ ته راولېږلو، د نړۍ مزې مو د لاسه ورکړې، د نړۍ ښه ژوند مو د لاسه ورکړل، د نړۍ خوشحالیانې مو د لاسه ورکړې، د نړۍ هغه بریاوې چې د نړۍ مو آباده کړې وې هغه مو د لاسه ورکړل. بیا چې ورشو هغه جنتونه چې خدای تیار کړي هغه مو د لاسه ورکړل. ولې چې خدای مو خفه کړ نو بیا به چېرته ځو؟ دوزخ ته چې لاړو. د دنیا مقصد هم د لاسه ورکړل، د ژوند مقصد هم د لاسه ورکړل، او د مرګ نه وروسته چې هغه بریاوې چې همدې بریاوې دپاره خدای پاک موږ او تاسو ته ژوند راکړی او انسانان یې پیدا کړي وو هغه مو د لاسه ورکړل. دومره تاوان مو وکړه چې حد نه لري، خو دا ځکه چې موږ ځان نه وپېژندلی. الله مو ښاد و آباد لره. بریالي اوسئ، ژوند سره لوبې ونه کوئ او د چا د ژوند سره هم لوبې مه کوئ. دا ژوند ډېر اړین دی، څنګه چې موږ د ژوند حق لرو، دغسې هر انسان بلکې دا ټول کائنات دا ژوي د ژوند حق لري. د دوی نه ژوند مه اخلئ، د دوی د ژوند خوشحالۍ مه اخلئ، دوی سره خپلې خوشحالۍ وویشئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.